سلامونه ګران کتونکو دیدار یوسف زایم نن به تاسو سره خبرو کومه د جرمني د فولي فندډ سکالرشپ په حواله باندې چې دا په کوم کټګوریز کې ورکړی کیږي د دې طریقې کار څه دی او موږ دې ته اپلای څنګه کولی شو په دې په تفصیلي خبره کوو او زه به ستاسو سره یو ډیمو په ذریعه دا ټوله طریقه ستاسو سره شریکوم هغه ملګري چې اول ځل دې چینل ته راغلي دي نو د هغونه دا غوښتنه ده چې دا چینل سبسکرایب کړي او د دې خواته چې د جرس کومه نښه لګېدلې ده نو هغه دې وټنګئ چې د راروانو ویډیوز په حواله هغو ته نوټیفیکیشن د ټول نه مخکې ملاویږي څنګه چې ما خبره وکړه چې لکه د جرمني سکالرشپ نو دا سکالرشپ چې دی دا لکه د ماسټر دپاره د ډاکټریټ دپاره او پوسټ ډاک لیول باندې دا ورکړی کیږي د دنیا مختلف ملکونو ته ورکړی کیږي پاکستان او افغانستان پکې هم شامل ده خو په دې کې به تاسو زه تاسو ته طریقه هم ښیم خو د هغې نه مخکې تاسو به چې اول خپل پروګرام څنګه سلیکټ کوئ ځکه چې په دې کې به تاسو دوه څیزونو ته خصوصي طور پام کوئ چې لکه هغه پروګرام چې دی په انګلیش کې به دې کې جرمن پروګرامونه هم او جرمن او انګلیش بایلینګوال پروګرامونه هم او ځینې پکې داسې چې صرف جرمني نو تاسو به هغه پروګرامونه سلیکټ کوئ په کوم کې چې صرف انګلیش لینګویج او بله دا چې لږې ډېرې یونیورسټۍ داسې دي چې په هغه کې ټیوشن فیس هم اخلي او په ډېرو دغه کې ټیوشن فیس نشته خو دا دوه خبرو به تاسو چې کله هم پروګرام د خپل پری ریکوزیټ په حواله سلیکټ کوئ نو د کوشش به دا کوئ چې لکه یو خو انګلیش لینګویج کې او بل په هغې کې ټیوشن فیس نه نو کله چې تاسو خپل پروګرام سلیکټ کړئ نو په دویم مرحله کې بیا تاسو دغه سکالرشپ طرف ته ځئ هغه هم تاسو ته لینک هم درکړم تاسو ته ښیم چې څنګه به ځئ هغې ته په هغې کې غټه وجه دا ده چې لکه ځینې سکالرشپ د یو ملک دپاره ځینې د بل ملک دپاره لکه په ځینو کې افغانستان نشته زموږ د ملګرو دپاره او ځینو کې پاکستان نشته نو تاسو پکار ده چې اول پروګرام وګورئ او بیا دغه ځای کې د هغې ریویو وکړئ یا ویریفیکیشن یې وکړئ چې هغه په دغه سکالرشپ کې شته او که نشته درېیمه بیا اهم دغه چې ده نو هغه به بیا تاسو لاړ شئ د هغو خپل پورټل دی آنلاین په هغې کې به اپلای وکړئ او ستاسو نه بیا ډاکومنټس غواړي لکه ستاسو پاسپورټ انټري به غواړي ستاسو د ډیګرۍ انټري به غواړي د هغې نه علاوه ستاسو ریفرنسز به غواړي او د دې سره سره چې دی نو موټیویشن لیټر دی ریفرنس لیټر دی دا ټول څیزونه به بیا ستاسو نه غواړي په موټیویشن لیټر باندې ما په بله ویډیو کې خبره کړې ده ملګري کې غواړي نه کتی شي موټیویشن لیټر جوړول غواړي بیا د هغې نه وروستنۍ مرحله چې ده نو بیا به تاسو سټوډنټ ویزې ته اپلای کوئ نو په هغې کې د ټول نه مهمه خبره دا ده نور خو عامې خبرې دي خو تاسو له به یو بلاک اکاونټ پکار وي بلاک اکاونټ داسې چې لکه یو خاص اکاونټ یې ستاسو دپاره خپل او په هغې کې پیسې پرتې چې هغې نه تاسو پیسې نه راوباسئ او دا یو قسم له ضمانت یو ګارنټي چېرې تاسو دلته راشئ نو خپله خرچه کولی شئ لکه دا په هغې کې انکلوډ نه دي نو دا څیزونه د دې ټول پروسس نه مخکې پکار ده چې تاسو دغه کوئ دا ذهن کې کېږدئ او دا څیزونه برابر کوئ نو راځئ چې اوس تاسو ته تفصیلي ډیمو وښیم ویب سایټ ته د سکالرشپ دپاره اول به تاسو خپل پروګرام سلیکټ کوئ چې لکه موږ پروګرامونه څنګه سلیکټ کوو ځکه چې په دې کې دا خبره چې په ځینې پروګرامونو کې ټیوشن فیس یې ځینې پروګرامونه په جرمني ژبه کې ځینې چې دي نو هغه بیا صرف انګلیش کې نو موږ به هغه ګورو چې په انګلیش کې او په هغې کې سکالرشپ هم وي او ټیوشن فیس پکې هم نه نو ټول نه مخکې که موږ راشو دغه ټایپ ته کورس ټایپ له نو کورس ګوره په دې کې بیچلر ډیګریز دي خو عموما د سکالرشپ د ماسټر ډاکټریټ یا د پوسټ ډاک دپاره ورکوي څنګه چې ما تاسو ته ووایي نو دلته موږ خپل دغه چې د ماسټر به سلیکټ کړو بیا به راشو کورس لینګویج له نو دلته موږ به صرف انګلیش دلته خپل سلیکټ کړو ځکه چې په جرمن کې دغه نشته ضرورت نشته ښه بیا دلته دا پروګرامونه دي نو ما پکې دلته انجینرینګ دا لکه تاسو کتی شئ اګریکلچر آرټ لینګویجز لا ټول دی پکې فرض که ما پکې انجینرینګ سلیکټ کو نو دا به بیا مونږه سرچ کو چې کله مونږه دا سرچ کړل نو دی اوس مونږ ته وایي چې یاره دونه پروګرامونه اویلیبل دي خو دلته دی بل پیج له چې مونږ راوستو نو سارټ بای ریلیونس دا دی چې مونږ دا ګورو چې هغه یونیورسټیانو ته ورشو په کوم کې چې ټیوشن فیس نشته ټیک ده نو دلته مونږ بیا بای یونیورسټي وګورو بای پروګرام یې نه ګورو نو مونږ انسټیټیوشن باندې سلیکټ کو او انسټیټیوشن به دیو مونږ له دا دغه بیا راکړي دا سرچ ریزلټ به مونږ له راشي لکه پولیمر ټیکنالوژي د ښه په دې کې دی بایومیډیکل انجینرینګ دی دا تاسو کتی شئ دلته چې سبجیکټ دا دی لینګویج انګلیش دی دا یو خو کلیر شو دلته ډیوریشن څونه دی 3 سیمسټره دی
بیا دلته اوس ټیوشن فیس شته. ګوره ما تاسو ته کومه خبره کوله نو ټیوشن فیس دا بل پروګرام که موږ ګورو لینګویج انګلیش ته ټیوشن فیس پکې نشته پر سمستر. نو داسې به تاسو پروګرام سلیکټ کوئ چې یاره هغه ستاسو د دغه مطابقي ستاسو د سټډي مطابقي ستاسو سره پری ریکوزیټي خو چې دا دوه څیزونه پکې چې په انګلیش کې او بیا پکې ټیوشن فیس نه. دا بل هغه پروګرامونه دي لکه دلته تاسو کته کوم راشو نو ګوره 34 پیجز دي نو ډېر زیات پروګرامونه دي په دې کې تاسو بیا خپل ماستر دا ما ماستر کو دا شان ډاکټریټ پوسټ ډاکټر والا تاسو سلیکټ کولای شئ. هغه دلته موږ اوس د لراشو فرض کې بایومېډیکل انجینرینګ دی او دا پروګرام موږ کولاو کو نو دا دلته به تاسو هر پروګرام د تاسو ته د مثال لپاره یو خیمه د تاسو بیا کته شي هر یو اوورویو چې لکه بده کې تاسو دا وګورئ چې دا فول ټایم دی سلور سمستر دی کله شروع کی په دې کې 15 جنوري نه ها ټیوشن فیس چې دی پر سمستر هغه نن دی. دا به غټه خبره ده او کمباین ډیګري په دې کې نشته صرف دغه ماستر ډیګري دی یوازې او دغه شانتي نور معلومات بیا کته شي کله کورس ډیټیل لراشي تاسو نو په کورس ډیټیل کې لکه انګلیش دا تاسو بیا خپل دغه کته شي چې لکه اساس په دې کې انکلود دي بیا کاست او فندینګ لرا شي نو دلته چې دا وز دا سمستر کنټریبیوشن 86 یورو دا په هر یو کې تقریبا خو دا چې دا ټیوشن فیس نه ده دا ډېر لږ روپۍ ته جوړیږي او په دې کې تاسو نور د سټوډنټ په حواله باندې اخراجاتي نو دا لکه ټیوشن فیس نه ده. کاست اف لیوینګ چې دی بیا به تاسو یونیورسيټي هم هلته ګورئ چې په کوم ایریا کې دی چې لکه هلته زما د میاشتې څومره خرچه راځي که نه کاست اف لیوینګ نو دا هم تاسو بیا کته شئ په هغې حساب باندې او دس انکلود اف لینډ دا بیا که نور مخ کته راشو دا ریکوایرمنټس او رجسټریشن بیا څنګه کوئ ریکوایرمنټس څه دي نه دا بیا تاسو د هغې کتی شئ لینګویج ریکوایرمنټ پکې شته که نشته آیټس پکې څونه غواړي که نه 6.5 فینال کمپوننټ دا پکې غټه خبره ده. دغه شانتې لکه تاسو د هر یو پروګرام سلیکشن اول دلته کولی شئ چې یاره کوم پروګرام زما دپاره ښه دی. چې کله تاسو دا سټپ وکئ هغه پروګرام وګورئ نو بیا به دا ګورئ چې دغه پروګرام چې دی آیا الیجیبل دی زما دپاره که نه دی د داد سکالرشپ دپاره ټیک شو. نو بیا که کله مونږ دې دغه ته راشو دا دویم لینک دی دا به هم تاسو له ډسکرپشن کې درکړم نو دلته که مونږ راشو تاسو کتی شئ چې مونږ به فایندینګ سکالرشپ څنګه ګورو تاسو هلته خپل پروګرام سلیکټ کو بیا هغه پروګرام چې دی هغه تاسو کیورډ پروګرام ټایټل کې لیکلی شئ پروګرام فار که نه ګریجویټ دی یا ډاکټر دی یا پوسټ ډاکټر دغه پکې لیکلی شئ بیا به چې کنټري اف اوریجن اوس تاسو په کومه کنټري اف اوریجن ولې ضروري دی چې ډېر سکالرشپ داسې دي چې هغه د یو ملک دپاره د بل دپاره نه خصوصا د افغانستان د ملګرو دپاره زه خبره وکړم د پاکستان دپاره نو څه سکالرشپس کې دواړه دي په څه کې یو شته یو نشته نو او په څه کې کیدای شي دواړه نه نو تاسو به دویم چې کله پروګرام سلیکټ کړئ او په خپل دغه کې فاینل کړئ نو اپلیکیشن نه مخکې به دې ځله راځئ او کنټري اف اوریجن به پکې بیا په کاري دلته ټوله کنټریز لیکلي دي بیا دا تاسو کتی شئ دلته نو کنټري اف اوریجن چې کله تاسو ورکړئ دا ټول ورکړئ دي به تاسو ته ووایي چې دغه پکې شته که نشته لکه فار ایګزامپل زه راځم دلته اوس تاسو ته دا ښیم چې لکه دا آنلاین پروګرام دی ماسټر سټډیز فار آل اکیډمیک ډسپلین تاسو به څنګه ګورئ تاسو به داسې ګورئ چې دا به تاسو کولاو کوئ کله نو یو خو د هغه ځای نه هم کتی شئ د هغې سرچ اپشن نه که سرچ اپشن نه دلته هم کتی شئ لکه اوورویو تاسو اوس کتی شئ چې د اوورویو چې دی دلته تقریبا پر منث 61 یورو پر منث تاسو د سکالرشپ درکوي خو پیمنټ ټوورډ هیلث اکسیډنټ اینډ پرسنل انشورنس کور دا پکې کور دي خلکه دا څیزونه چې دي دا تاسو د دې نه ایکسټرا دي لکه هیلث تاسو کور د اکسیډنټ وغیره وغیره پرسنل لایبیلیټي دا ټریول الاونسز دا ټول څیزونه په دې کې کور دي نور سمرات دي دا بیا تاسو په قلاره ځان له هر پروګرام دپاره کتی شئ. دا لکه اوس اپلیکیشن ریکوایرمنټ غټه خبره دا ده نو اپلیکیشن ریکوایرمنټ چې کله تاسو کلیک کوئ دا به تاسو خامخا کلیک کوئ نو پلیز سلیکټ نو اوس ګوره دلته افغانستان شته نو که تاسو دا پروګرام افغانستان ملګري کوئ نو هغه پکې شته خو که اوس مخ کته راشو او دلته موږ وګورو دا ګوره فلسطین ټریټري پولینډ پرتګال پاکستان پکې نشته نو دغه شان دی او دا چې دی نه دا صرف د ما خیال د ګریجویټس لپاره دی ټیکشن دا بیا تاسو دا کتی شئ اپلیکیشن پروسیجر بیا دې نه پس تللی شئ کانټیکټ د چا سره کوئ او سبمیټینګ این اپلیکیشن بیا به څنګه اپلیکیشن سبمیټ کوئ په دې مو هم پوه کومه خو لکه څنګه چې ما خبره وکړه اوس که موږ د دویم له راشو دا نو که دا موږ ګورو دلته اوس بیا وګورو دلته اپلیکیشن ریکوایرمنټ له موږ ډایرکټ راشو
نو که دلته زه کلیک کومه ده نو تاسو اوس کتی شئ دلته افغانستان چې دی هغه نشته ټیک ده په دې پروګرام کې لکه اوس اگزامپل لپاره افغانستان نشته او که موږ ښکته راشو بیا پاکستان ګورو نو دا موږ رالو پاکستان پکې دی دغه شان لکه ډېر پروګرامونه دي څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړله درېیم پروګرام به هم اوس وګورو ستاسو دغه دپاره چې دا اوس وګورو چې دا پروګرام چې دی په دې کې څه دي نو که دا موږ دلته راشو اپلیکیشن ریکوایرمنټس کې او دلته وګورو نو په دې کې افغانستان شته او بیا که ښکته راشو نو پاکستان هم شته نو څنګه چې ما خبره کوله لکه د دې پروګرامونو دپاره که بیا تاسو اپلای کوئ نو هغه بیا داسې تاسو کتی شئ لکه اوس فرض کړه د افغانستان یا د پاکستان زموږ سره ملګري دي افغانستان مې ولیکو او دلته ګریجویټ دپاره فرض که اپلای کومه نو شو اپلیکیشن ریکوایرمنټ دا که تاسو بیا کلیک کړئ دا ټول به تاسو ته وښیي چې اپلیکیشن ریکوایرمنټس زموږ د دې پروګرام دپاره څه دي او کنټري لکه اونلی سپیسیفاید دا خو یو شوه بیا اپلیکیشن پروسیجر څه دی دا تاسو کتی شئ چې آنلاین اپلیکیشن فارم دی فل کریکولم دا ستاسو سی وي ده بیا او لیست اف پبلیکیشن که صحیح ستاسو سره دغه شانتې په دې کې موټیویشن لیټر وي په دې کې ریفرنس لیټر وي دا آیلټس وغیره پاسپورټ دا خو دي که نه دا ټول بیا تاسو کتی شئ ټایم یې څه دی او څنګه دا پروګرام چلیږي بیا کانټیکټ اینډ کنسلټینګ د دې لپاره تاسو کوم یو څوک به کانټیکټ کوئ او د چا سره به کنسلټیشن کوئ سبمیټ اپلیکیشن ښه د دې نه مخکې به بیا یو بل سټیپ وي او هغه تاسو ته ښیم چې تاسو به آنلاین پورټل کې چې دی خپل دغه جوړوئ دا ځان به رجسټریشن به کوئ که نه نو چې کله مونږ آنلاین پورټل راځو نو دلته دلته که مونږ سرچ کو نو DAAD سکالرشپ دپاره آنلاین پورټل نو دا اوس تاسو کتی شئ دلته می DAAD ټیک شو دې ته به تاسو راشئ دا به هم تاسو له زه لینک درکړمه دې له به راشئ لاګین خو نن رجسټر نو اول به په رجسټر باندې کلیک کوئ او ځان چې رجسټر دغه کوئ رجسټر کوئ نو دا به بیا ستاسو نه دا انفارمیشن غواړي چې فالوینګ انفارمیشن ایمیل به ورکوئ سینډ ویریفیکیشن کوډ ښه دا به راشي پاسورډ ماسورډ به جوړ کړئ نیم دا چې تاسو کوئ او دا کله کنټینیو کوئ نو بیا به لکه تاسو ته وایي چې یاره څه څه پکار دي هغه ریکوایرمنټ به بیا تاسو هغه څیزونه هغه ډاکومنټس دي هغه ټول به اپلوډ کوئ